سپاهی او شاهزاده. د عربو د جاهلیت په زمانه کې هم غشي ویشتل، نیزه بازي او توره چلول د دوی د ژوند تر ټولو غوره فرض بلل کېده. د سردارۍ، عزت او شهرت تر ټولو ستر معیار همدا و. د خلکو په وړاندې تر ټولو ښه شاعر هماغه و چې د غشو شڼهار او د تورو شرنګهار یې ښه تصویرولی شو. او د کومې غرنۍ پیغلې د کړسن د خندا پر ځای به د یوه تیز اس د پښو ترپهار زیاته اغېزه پرې کوله. او له لرې نه به د خپل محبوب ډولۍ او په ګردونو کې پټ سپور یو شان پرې اثر کاوه. اسلام د عربو دغه ځانګړې زړورتیا په یو لوی ځواک بدله کړه. د روم او ایران په جګړو کې د عربو د جنگ مهارتونه راپاخه او ثقیل شول. د ستر خالد رضی الله تعالی عنہ په وخت کې د جګړې د صفونو تړلو او نقل او حرکت په طریقو کې زیات بدلونونه راغلل. په عربو کې د زغرو اغوستلو رواج له پخوا نه موجود و، خو د روم په جګړو کې د زغر یو خولۍ د پوځي جامې مهم اجزا وبلل شو. د کلابندیو او اوږدو محاصرو په دوران کې د داسې آلې ضرورت احساس شو چې دیوالونه او دروازې پې ماتې کړي، او د همدې ضرورت پر اساس د منجنیق په نوم آله جوړه شوه. دا د لرګي یوه آله وه چې لویې ډبرې به پې لرې غورځول کېدی. پر دې به یرغل کوونکو پوځونه د غشو له دم نه لرې پر کلاګانو ورولی شوی. د دې آلې خیال له لیندۍ نه اخیستل شوی و، خو په څو کلونو کې یوه ډېره مهمه جنګي وسله شوه. په عربو کې د جګړې بله مهمه وسله د بابا وه. دا له لرګیو نه جوړه یو وړوکې کوټه وه چې لاندې به یې عربې ورته جوړې کړې وې. څو تنه سپاهیان به پکې کېناستل او څو نورو به هغه په ډیکه د ښار په برج ور ونښلوله. بیا به پلي سپاهیان په زینه په همدې کوټه ور وختل او د کلا په دیوالونو به ور واوښتل. په اوارو ډګرونو کې عربو په لومړي وخت کې تورې زیاتې خوښولې، خو د زغرو اغوستلو له رواج سره ورو ورو په دوی کې د نیزې ارزښت هم زیات شو، او په څو کالو کې د تورې او لیندې په څېر نیزه هم په عربو کې معموله شوه. په شام کې د روم سره نږدېوالي په وجه نیزه بازي تر توره چلولو او خنجر وهلو زیات رواج شوه. عربي اسونه او سپاره په نړۍ کې مشهور وو، همدغسې هغوی په نیزه بازۍ کې هم په ګاونډیو پښه ورواړوله. د دمشق نه بهر په یو پراخ میدان کې هره ورځ د نیزه بازۍ لوبې کېدې. په دغه لوبه کې د پخواني یونان په ډول لوبې ډېرې مقبولې وې. همت ازموینکي سپاره به یو د بل په مقابل کې ودرېدل، زغرې به یې اغوستې او خولونه به یې پر سر وو. خو د خطر نه د بچ کېدو لپاره به د اصلي نیزې پر ځای داسې نیزې وې چې څوکې به یې د اوسپنو پر ځای د لرګي او پسې وې. ریفري به په منځ کې بیرغ په لاس ولاړ، په یوه اشاره به دواړو سپرو یو د بل په لور اسونه ور وځغلول. هغه سپور به چې د خپل حریف له وار نه ځان ژغوره او په هغه به یې ګزار کوو، د لوبې ګټونکی بلل کېده. ماته خوړلی سپور به د پسې نیزې په ګزار له آس نه راوغورځېد. د نندارچیانو د ملنډو به شو. په دې کال د دې لوبو د نندارې لپاره له ډېر لرې ځایه خلک راغلي وو. د پراخ میدان څلورو لورو ته په زرګونو نندارچیان راټول شوي وو. ولید بن عبدالملک په یو کرسۍ ناست او د هغه ښي او کیڼ اړخ ته د خلافت د دربار لوی منصبداران ناست وو. بل لوري ته د نندارچیانو په کتار کې سلیمان بن عبدالملک له خپلو ملګرو سره ناست وو. ننداره پیل شوه. د وسلو جوړولو ماهرانو نوې منجنقونه او دبابې وښودلې او انعامونه او آفرینونه یې وګټل. غشو ویشتونکو او نیزه بازانو خپل کمالات وښودل او له نندارچیانو نه یې داد حاصل کړ. د سلیمان درې ملګرو په غشو ویشتلو کې برخه واخیسته او یو یې دویم نمبر خپل کړ. د هغه بل ملګری صالح په توره وهلو کې یو په بل پسې 15 تنه مات کړل. هغه په دې انتظار کې و چې امیرالمؤمنین به یې ور وغواړي او له ځان سره به یې نږدې په یو کرسۍ کېنوي، خو ناڅاپه یو ځوان ډګر ته راووت او هغه ته یې د مقابلې چلنج ورکړ. له یوې اوږدې سیالۍ وروسته د هغه له لاسه توره وغورځېدله
دغه ځوان زبیر و. نندارچیان یو تر بله وړاندې کېدل او صالح ته د ماتې ورکوونکي ځوان لیدو ته یې تلوسه زیاتېده. هغه ته د مصافحې لپاره لاسونه ور وږدېدل او په خلکو کې شور او احساسات زیاتېدل. صالح له غصې او خجالت نه خپلې شونډې ژولې. ولید اوچت شو او ور وړاندې شو. زبیر ته یې لاس ورکړل، بیا یې مبارکي ورکړه. بیا یې صالح ته وکتل او ویې ویل: صالحه، ته که په غوسه شوی نه وې ممکن ته بریالی شوی وې. په هر صورت د دې ځوان په څېر تا هم د انعام حقدار بولم. په پای کې د نیزه‌بازۍ لوبه پیل شوه. له څو سیالیو وروسته 8 تنه تکړه نیزه‌بازان وټاکل شول او د لوبې وروستي پړاو ته یې لاره پیدا کړه. څومره چې د سیالي کوونکو شمېر کمېده، هومره په خلکو کې جوش او شور ماشور زیاتېده. بالاخره یوې خواته یو او بلې خواته 2 تنه پاتې شول. سپور خول له سره لرې کړ او په جوش او خروش خلکو مبارکي ورکړه. دغه ځوان یو یونانی نوی مسلمان و چې ایوب نومېده. په میدان کې 4 خواته وګرځېد را وګرځېد او خپله نیزه یې فاتحانه پورته کړې وه. هغه له یوې بشپړې دورې وروسته بیرته د ډګر په منځ کې ودرېد. یو منادي غږ وکړ: څوک شته چې له دې ځوان سره مقابلې ته تیار وي؟ د نندارچیانو سترګې سلیمان بن عبدالملک ته وراوښتې وې. سلیمان خول پر سر کړ او یو حبشي غلام ته یې اشاره وکړه. غلام چې ښکلی مشکي آس تر قیزې نیولی و ور وړاندې شو. سلیمان په آس سپور شو. د لمر په وړاندو کې د سلیمان زغره وځلېده او د ملایم شمال په صفو کې د خول پر سر د ویښتانو تارونه یو خوا او بل خوا واوښتل. سلیمان او ایوب یو د بل په مقابل کې په میدان ودرېدل او نندارچیان چوپ د ریفري د بیرغ د اوچتېدو په انتظار شول. ریفري هم په بیرغ اشاره ورکړه او له میدان نه ووت. د توپان په څیر تیز آسونه یو د بل په لور په ځغاسته شول. سپاره چې یو بل ته نږدې شول د ځان ساتلو او په حریف د ګزار په تکل کې شول. سلیمان له مقابلې نه وړاندې د ایوب د ضربې نه د ځان ساتلو لارې سنجولې وې، ځکه خو د ایوب ګزار تش ولاړ او د سلیمان نیزې د هغه په خول یو غټ نښان پرېښود او تیر شو. ریفري د سلیمان د فتح اعلان وکړ. ولید جګ شو او ورور ته یې مبارکي ورکړه او ایوب ته هم شاباس وویل. سلیمان خول لرې کړ، په میدان کې چکر ووهه او له دورې بشپړېدو وروسته د معمول په شان په منځ کې نیغ ودرېد. منادي 3 زره غږ وکړ: څوک شته چې د سلیمان بن عبدالملک مقابلې همت ورسره وي؟ خو د خلکو باور شوی و چې نور لوبه پای ته رسېدلې او دوی د امیر المؤمنین د اوچتېدو په انتظار و. خو ناڅاپه ټول د حیرت په سین لاهو شول کله چې یې ولیدل په یو سپین آسپور نیزه په لاس مقابلې ته راووت. هغه ته نندارچیان په دې حیران نه و چې د سلیمان مقابلې ته څوک راووتل، بلکې پر دې حیران و چې ناپېژندوی سپور زغره نه واغوستې. هغه تورې جامې اغوستې وې او د خول پر ځای پر سر سپینه لونګۍ وه. له سترګو پرته یې نور مخ ټول په پرده پوښلی و. له زغرې پرته په داسې مقابلو کې یوازې داسې چا برخه اخیسته چې د حریف په کمزورۍ او ناتوانۍ به یې پوره باور درلود. خو سلیمان د نن ورځې لوبو اتل و او خلکو د هغه په مقابل کې بې زغرې حریف د زړور پر ځای دماغي بیمار باله. له ولید او زبیر پرته څوک نه پوهېدل چې دغه سپور به څوک وي. د هغه په جرأت ولید هم پریشانه و. ورو یې د زبیر په غوږ کې وویل: دا محمد بن قاسم دی که بل څوک دی؟ زبیر ځواب ورکړ: امیر المؤمنین په خپله محمد دی. ولید وویل: دی سلیمان څه بولي؟ که د هغه پښتۍ د اوسپنې نه هم وي نو د لرګي نیزه په بوټه یې تر سینې ووځي. ته لږ ورشه او دی وپوهوه. زبیر ځواب ورکړ: امیر المؤمنین، ما هغه ډیر وپوهوه، هغه په خپله هم دغه خطر حس کوو. خدای وایي چې په دې ډول که هغه لوبه وګټي په ځوانانو به ډېر اغېز وکړي او هغوی ته به د سن حالات بیان کړي او جهاد ته به یې آماده کړي. هغه وایي چې له زغرې پرته سړی چست هم وي. د زبیر ځواب ولید ډاډه نه کړ.
په خپله اوچت شو او د محمد بن قاسم په لوري ورغی. نندارچیان هم زیات پریشانه ښکارېدل. محمد بن قاسم سلیمان ته قتل او ولید ورنږدې شو او غږ یې پرې وکړ: بچیه، زه ستا پر زړورتیا اعتراف کوم، خو دا زړورتوب نه دی، ناپوهي ده. ته له خول او زغرې پرته د عربو د غوره نیزه باز مقابلې ته راوتلی یې، او که هغه دا د ځان توهین وشمیري، زه ویریږم چې ته به بیا په آس د سپرېدو توان ونه لرې. محمد بن قاسم ځواب ورکړ: امیر المؤمنینه، خدای پوهیږي چې زما د خپل شجاعت ننداره مطلب نه ده. زه دا خطر د یو نیک او سپېڅلي هدف په خاطر قبلوم، او دا دومره لوی خطر هم نه دی. زما په نظر په زغره اغوستو سپور چست او چالاک نه وي. ولید وویل: که ستا چستی ستا پښتۍ ونه ساتلی شي، بیا به څه کېږي؟ محمد ځواب ورکړ: بیا به زما هېڅ ارمان نه وي. زه له خپلو پښتیو نه د هغې نجلۍ په چورت کې زیات یم چې د دښمن غشي یې په سینه ناسور ټپ جوړ کړی. که خدای د هغې مرسته اراده کړې وي، زما باور دی چې ما به نن د دمشق خلکو په وړاندې د خلکو د ملنډو نه وساتي، او دا امکان لري چې زه د لوبې له ګټلو وروسته د هغې پیغام همدلته خلکو ته واوروم. په ځانګړې توګه تبلیغ چې په میاشتو میاشتو ما تر سره کوو، ممکن هغه په یو ځای کې دلته تر سره کړم. تاسو ماته اجازه راکړئ او دعا راته وکړئ چې الله تعالی جل جلاله مې مرستندوی شي. ولید وویل: لږ تر لږه خو دې پر سر باندې خول باید ایښی وای. محمد وویل: بده مه ګڼه، کوم سپور چې پر سر گزار اخلي د هغه په باب چندان ښه نظر څوک نشي ورکولی. زما لپاره همدا لونګۍ کافي ده. ولید وویل: زویه، که تا نن له سلیمان نه میدان یووړ، انشاءالله پر سند د یرغل کوونکو لښکر بیرغ به ستا په لاس کې وي. ولید بیرته راوګرځېد، رفري ته یې څه وویل او بیا په خپله کرسۍ کېناست. بل لوري ته د سلیمان په خواوشا نندارچیان راټول شوي وو. صالح ور وړاندې شو. سلیمان ته یې وویل: امیر المؤمنین ستا ماتول غواړي، له هوښیارۍ نه کار واخله. سلیمان وویل: دغه سرتیری څوک دی؟ صالح وویل: ما ته نه دی معلوم، خو پر دې مې باور دی چې بیا به په آس د سپرېدو نه وي. په دې سره رفري چیغه کړه: حاضرینو، اوس به د سلیمان بن عبدالملک او محمد بن قاسم سیالۍ وي. د تورو جامو زلمی له 19 کالو نه کم عمر لري. پر دې خبره نندارچیان نور هم حیران شول او پر ځوان سترګې خښې شوې. رفري بیرغ ورپاوه او نیزه بازان په ډېره توندۍ یو له بل نه تېر شول. نندارچیانو له احساساتو ډکې چیغې پورته کړې. تنکیو ځوانانو تر ډېره وخته د محمد بن قاسم په ملاتړ چیغې وهلې او د پاخه عمر خاوندانو بیا ویل چې دغه هلک ډېر چست او چابک دی، خو د سلیمان غوندې پهلوان د سیالۍ نه دی. په لومړي ځل سلیمان له هغه سره قصدن مراعات وکړ، خو کله دوهم ګزار نه هم بد شو، دا به معجزه وي. چیرته 19 کلن هلک او چیرته سلیمان غوندې تجربه کار او جهان دیده سپاهي. خو د زلمیانو احساساتو اسمان لړزاوه. اوس د دوی اتل 19 کلن ناپېژندی ځوان د هغوی همدا اتل و، او د ده په باب یې د چا اعتراض نشو اورېدی. څو ځایه په همدې اړه د نندارچیانو په منځ کې ناندرۍ تر لاس اچولو پورې ورسېدې. د رواج سره سم نیزه بازانو ته دوهم ځل موخه ورکړی شوه او یو ځل بیا دواړه یو د بل په مقابل کې ودرېدل. هلکان او تنکي ځوانان یو د بل ځوان اتل خواته ورغلل. د ټولو سترګې په نقاب کې پټ مخ لیدو ته ناکراره وې. رفري خلک په شا کړل او بیرته په خپل ځای کې ودرېد. د بیرغ له اشارې سره سم یو ځل بیا ګرد اوچت شو او د لږ ځنډ لپاره چوپتیا خپره شوه. محمد بن قاسم ناڅاپه یوې خواته ټیټ شو. د سلیمان د نیزې له ګزار نه بچ شو. سلیمان هم چپ لوري ته ټیټ شو او د خپل حریف له وار نه یې ځان ساتلو هڅه وکړه، خو له ده نه هم په زیاته چالاکۍ محمد بن قاسم د خپلې نیزې څوکه د هغه په لوري ورواړوله او د هغه پښې پښته یې ګزار وکړ. سلیمان خپل توازن ونشو ساتلی او له آس نه غورځېدلو سره سم بیا اوچت شو او پښته یې ونیوله.
او د بېوسۍ په حال کې یوې او بلې خواته وکتل. له څلورو خواونه اسمان لړزونکو چغو داسې اوچتې شوې چې چا یې فکر لا نشو کولی. محمد بن قاسم لږ وړاندې ورتیر شو او بیرته له آسه راوګرځېد. له آس نه پلی شو. سلیمان ته یې مصافحه ورکړه، خو سلیمان د هغه لاس ونه نیو او له هغه څخه یې مخ واړاوه. په تندۍ په یوه خوا ولاړ او د سترګو په رپ کې په زرګونو نندارچیان تر محمد بن قاسم را چاپېر شول. ایوب ورغه مبارکي ورکړه او ورته یې وویل اوس خو د مخ له نقاب را خلاص کا، دا ټول ستا د څېرې د لیدو په انتظار دي. محمد بن قاسم نقاب لرې کړ. د زلمي څېره د خلکو له توقع نه زیاته سنګینه او باوقاره وه. د هغه په ښکلو تورو سترګو کې د شوخۍ پر ځای د معصومیت ځلا پړکېده. د خلکو د تودو احساساتو په ځواب کې د سکون او ارامي دا ښکاروله چې د هغه د لویو بریو په انتظار دی او تر ټولو نه لویې فتحې به یې هم بې ځایه مغرور نه کړي. کومو ځوانانو چې غوښتل دی په اوږو سپور د دمشق په کوڅو کې وګرځوي، اوس یې په حیرت درته کتل. ایوب خپل یو ملګري ته وویل زه رښتیا درته وایم، ما د یونان په مجسمو کې تر اوسه داسې ښکلی معصوم ساده او باوقاره څېره نه ده لیدلې. یو عرب پوښتنه وکړه ته له کوم ځایه راغلی؟ محمد بن قاسم په عاجزۍ ځواب ورکړ له بصرې راغلی یم. وروسته بیا د ډېرو خلکو اصرار کوو چې له موږ سره ولاړ شه. ده په ځواب کې ورته وویل چې ما د بغداد خلکو ته یو مهم پیغام راوړی او بیرته روانېږم. که تاسو ټول زما پیغام واورئ دا به مو له ما سره ډېره مهرباني وي. اوس ډېر زیات خلک هغه ته ورټول شول. ولید بن عبدالملک له څو منصبدارانو سره وړاندې ورغی. خلکو چې امیر المؤمنین ولید یوې او بلې خواته شول او لاره یې ور پرېښوده. ولید چې محمد بن قاسم ته ورنږدې شو ویې ویل زما په نظر دا ستا لپاره ښه موقع ده. په آس سپور شه چې خلک دې وویني او ستا پیغام واوري. محمد بن قاسم په آس سپور شو. په غونډه کې خوله په خوله دا خبره له یوه نه تر بل پورې ورسېده چې دغه ځوان یو مهم خبر راوړی. هغه خلک چې په مخکې صفونو کې یو په بل پسې و په ځمکه کېناستل. محمد بن قاسم په لنډو الفاظو کې د سرانډیب د یتیمانو او کونډو دردناک داستان واوروه. بیا یې له زبیر نه دسمال واخیست او د ناهید لیک یې خلکو ته ولوست. د یتیمانو او کونډو داستان له اورېدو وروسته د ناهید لیک د خلکو په زړونو د نختر په څېر داغونه جوړ کړل. د لیک له اورولو نه وروسته محمد بن قاسم دسمال بیرته زبیر ته ورکړ او په لوړ غږ یې وویل ای د اسلام فدایانو، زه ستاسو د ډېرو په سترګو کې اوښکې وینم، خو په یاد ولرئ چې د انسانیت په لمن د ظلم داغونه په اوښکو نه بلکې په وینو وینځل کېږي. د جبر او ستم کوم اور چې په پراخه سرانډیب کې بل دی، موږ لرې دی هغه لږ تودوخه محسوس کړه، او هغه داسې چې زموږ څو میندې او خویندې او څو ورونه پکې سوځېږي، خو موږ د هغوی بد نصیبونو نه خبره یو چې له ډېرې مودې راهیسې د سند د استبدادي نظام په زولنو کې تړلي دي. دغه غشی چې د یوې مسلمانې پیغلې په وجود خښ و، د هغو لکونو غشونه یو و چې د سند مغرور پاچا د خپل رعیت په سینو ازمایلی. نن که زموږ میندې او خویندې د سند د زندان په تیارو کې د اسلام مجاهدینو د آسونو د پښو د غږ اورېدو په انتظار دي، نن که دوی د الله اکبر د هغو نارو په انتظار دي چې اوس هم د دې بل مضبوطې کلا په دیوالونو د زلزلې راوستو توان لري، نو زما باور دی چې د سند اولس له کلونو راهیسې د ظلم او ستم په اور کې سوځېږي. هغوی هم د لویدیځ له افق نه د داسې رڼا د ورتګ په انتظار دي چې دا رڼا باید موږ د هغوی له ټپي سینو نه دا فریاد اوچت دی چې کاشکې هغه مجاهدین چې د بشریت په بڼ کې د مساوات، عدل او امن بوټي ته اوبه ورکړي د سند له ظالم پاچا نه هم توره واخلي او د دوی آسونه هغه ازغن بوټي تر پښو لاندې کړي چې د انسانیت او ازادۍ لمن پکې نښتې ده. مسلمانانو ورونو، دا خبر زموږ لپاره بد هم دی او ښه هم. بد پر دې دی چې موږ د خپلو مسلمانو ورونو خویندو حال واورېد او خفه شولو،
او ښه پر دې دی چې د حق او صداقت د تورې په مخ کې د قیصر او کسرا په څیر یو بل مغرور هم سر راوچت کړی. هغه ته ور وښیي چې زموږ تورې لا تر اوسه پورې پڅې نه دي. په تېرو څو کلونو کې زموږ خپل منځي کشمکش موږ ته ډېر تاوان راوړولی. هغه پاچاهۍ چې زموږ د نیکونو د نومونو په اورېدو لړزېدې اوس زموږ په خلاف د جنګ اعلان کوي. که د یو مظلومې پیغلې دغې لیک ستاسو په رګونو کې وینې په غورځنګ نه کړې نو په یاد ولرئ د ځمکې په مخ زموږ د عزت او عظمت ورځ ګرځېدلې ده. خو زه مایوس نه یم. زه ستاسو د هر یو په څېره کې مایوسي نه وینم. زه یوازې دا وایم چې یو غیرتي ولس د غفلت په خوب بیده دی او د دې ولس یو غیرتي لور په لوړ غږ وایي چې ای د اسلام غیرتي زامنو، تاسو د ځمکې د سر د هرې خور او انګور او لور د عزت او عظمت د ساتلو لپاره پیدا شوي یاست. او نن ستاسو دا حال دی چې ستاسو خپلې خویندې او میندې زنځیرونه په پښو د برحمن آباد په بازار کې کش کول کیږي. خلکو د احساساتو په جوش کې ولید بن عبدالملک ته کتل. یو په عمر پوخ سړی راوړاندې شو ویې ویل که زموږ نه وړاندې دغه خبر امیر المؤمنین ته رسېدلی وي نو موږ حیران یو چې هغه تر اوسه پورې د سند په خلاف جهاد ولې نه دی اعلان کړی. ګڼه ګوڼه د ورغورځونکي غره په څېر له احساساتو ډکه وه. ټولو په زوره زوره جهاد جهاد چغې وکړې. محمد بن قاسم دواړه لاس اوچت کړل. خلک یې چوپ کړل او بیا یې خبرې پیل کړې. زما خبرې هغو ته نه دي چې د ناڅاپي احساساتو له امله څو نارې ووهي او بیا چوپ شي. ژوندي ولسونه د نارې او شعار کولو نه وړاندې تورې له تیکونه راوباسي او د مقابلې ډګر ته کوزېږي. تاسو په دمشق کې په احساساتي نارو د هغو سترګو دوا نه شئ کولی چې په زرګونه میله لرې ستاسو د تورو د برېښنا د لیدو په تمه ناکرارې دي. امیر المؤمنین خپل مسؤلیتونه ښه احساسوي، خو هغه تر اوسه پورې ستاسې نارې نه وي اورېدلې. کاشکې د دې نارو سره هغه تورې هم ځلېدلې وای چې ستاسو پلرونو د اسلام د عظمت داستانونه پرې لیکلي. زه دا لیدل غواړم چې د قادسي او اجنادین د مجاهدینو په اولادو کې د ژوند ساه شته او که نشته. په دې کې شک نشته چې اوس زموږ پوځونه ټول په افریقا او ترکستان کې مصروف دي، خو په تاسو کې داسې څوک شته چې په توره چلولو نه پوهیږي. که همت وکړو د سن په میدانونو د یرموک او دمشق یادونه بیا ژوندي کولی شو. نن به تاسو د خپلو پلرونو او نیکونو په شان دا ثابتوئ چې د ضرورت په وخت کې هر مسلمان یو ستر سپاهي دی. اوس چې زه ستاسو تورې وینم له امیر المؤمنین نه د جهاد د اعلان هیله کوم. محمد بن قاسم له آس نه راکوز شو. د هغه د خبرو تر پایه د ډېرو بوډاګانو او ځوانانو تورې اوچتې شوې. یو 10 کلن هلک په زحمت خلک یو خوا بله خوا کړل او ځان یې امیر المؤمنین ته ورسو او ویې ویل امیر المؤمنینه، آیا ما ته د جهاد د تلو اجازه راکوې؟ ما ته معلومه نه وه، که نه نو توره به مې راوړې وه. اوس لږ تم شئ، زه په خپله تورې پسې ځم. ولید په مینه د هغه په سر لاس کېښود او ویې ویل بچیه، ته باید څو کاله نور هم انتظار وکړې. هلک مایوس شو او بیا د محمد بن قاسم خواته نږدې ورغی او ودرېد. د ولید په اشاره یو سړي یوه کرسۍ راوړه. هغه په کرسۍ اوچت شو او ویې ویل د دې ځوان له خبرو وروسته ما ته نور څه د ویلو ضرورت نشته. د خدای شکر دی چې ستاسو غیرت ژوندی دی. زه د سن په خلاف د جهاد اعلان کوم. په ګڼه ګوڼه کې بیا چغې اوچتې شوې. ولید خپلو خبرو ته دوام ورکړ او ویې ویل زه غواړم چې په یوه هفته کې د دمشق پوځ بصرې ته روان شي. که هلته هم د محمد بن قاسم په څېر ځوانان وي نو له بصرې او کوفې نه هم د زیات شمېر پوځیانو راټولېدل ممکن دي. په تاسو کې چې څوک آسونه نه لري د آسونو او چې وسلې نه لري د وسلو بندوبست به وشي. زه تاسو ته یو مهم اعلان دا کوم چې د سند د لښکرو قمندان او سالار به محمد بن قاسم وي او ما د دغه مجاهد زلمي لپاره د عماد الدین لقب غوره کړی. تاسو دعا وکړئ چې د په رښتینې توګه عماد الدین شي. د شپې په 3مه برخه کې محمد بن قاسم د دمشق په جامع جماعت کې د تهجد له لمانځه نه وروسته لاس اوچت کړ او په ډېر وجز سره یې دعا وکړه.
یا رب العالمین، زما په کمزورو اوږو یو دروند بوج لوېدلی، ما ته د دې مسؤلیت د ترسره کولو بری راکړه. زما ملګرو ته د پلرونو او نیکونو عزم او همت راکړه. د محشر په ورځ مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فدایانو په منځ کې شرمنده مه کړې. ما ته د خالد رضی الله تعالی عنه عزم او د مثنه رضی الله تعالی عنه ایثار را وبخه چې زما د ژوند هره شیبه ستا د دین د سرلوړۍ لپاره وقف شي. د دې دعا په پای کې زبیر نه پرته یو بل سړی هم د محمد بن قاسم ښي څنګ ته ناست و او د ده په دعا یې امین وویل. د دوی دواړو هغه ته وکتل او هغه په ساده جامو او نوراني څېره کې غیر معمولي جاذبه وه. هغه لږ ورنږدې شو، محمد بن قاسم تر څنګ کېناست او په مینه یې ورته وکتل او ویې ویل: ته محمد بن قاسم یې؟ هو کې. ته څوک یې؟ زه عمر بن عبدالعزیز یم. محمد بن قاسم د عمر بن عبدالعزیز د پاکۍ او بزرګۍ په باب ډیر څه اورېدلي وو. په عقیدت او ارادت یې ورته وکتل او ویې ویل: تاسو ما ته دعا وکړئ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفرمایل: خدای دې ستا نیکې ارادې ترسره کړي. محمد بن قاسم وویل: له ډېرې مودې نه مې دا اراده وه چې ستاسو د مجلس سعادت حاصل کړم. نن ستا سره ملاقات یو غیبي مرسته بولم. ما ته یو نصیحت وکړه. عمر بن عبدالعزیز وفرمایل: زه یوازې دومره وایم چې ستا غوندې د ځوان او زړور لښکر سالار په قیادت کې به انشاءالله د دښمن په خلاف د تورې جنگ زر تر زره پای ته رسیږي. خو که ته د جهاد له سمې جذبې سره سند ته ولاړ شي، نو بیا خو د خپل چلن او اخلاقو له لارې باید خلکو ته ور وښیې چې ته د هغوی د غلام کولو لپاره نه، بلکې د ظلم نظام د زنځیرونو د خلاصون په خاطر ورغلی. ته به هغوی ته دا ور وښیې چې د توحید په دایره کې چې څوک ګام کېږدي، هغه د دنیا د هر ډول غلامۍ نه آزاد دی. ته یو داسې هیواد ته روان یې چې هلته د ټیټ ذات خلک د خپلو اشرافو یا لوړ ظلم او ستم د هغوی فطري حق بولي. د سند دا استبدادي نظام د ریښو د غورځولو نه وروسته که تاسو د اسلام ریښې مساوات عملي نمونه ور وښودلی شوه، نو زما باور دی چې تاسو به د هغوی زړونه هم فتح کړئ. هغوی چې نن ستاسو دښمنان دي، سبا به ستاسې دوستان او مرستندوی وي. د مسلمانو بچیانو او کونډو پر سر د سند د حکمران د ظلمونو د داستان په اورېدو ځینې ځوانان له تاسو سره د انتقام او بدل له جذبې سره ستا ملګري دي، خو هغوی ته به لوېدلی دښمن د ګزار اجازه نه ورکوي. خدای جل جلاله تیری کوونکي نه خوښوي. د ظالم له لاسه توره واخله، خو ظلم مه پرې کوه، بلکې که یې توبه وکړه نو معافي کړه. که هغه د الهي دین منلو ته غاړه کېښوده، نو په غېږ کې یې ونیسه. که هغه زخمي وي او له تا نه پناه وغواړي، په زخمونو یې پټۍ ورکېږده. زموږ په یتیمانو او کونډو ظلم شوی، خو ته د دوی د یتیمانو او کونډو سرپرستی د مینې او شفقت لاس پرې راکش کړه. او دا په یاد لره چې خدای جل جلاله پر ګاونډیو هیوادونو د عربو برلاسي نه غواړي، بلکې د کفر په خلاف د خپل دین برلاسي غواړي. او که دا کار د عربو له لاسه پوره شو، نو په دنیا کې به هم د عزت خاوندان وي او په آخرت کې هم. د سهار اذان په اورېدو عمر بن عبدالعزیز خپلې خبرې پای ته ورسولې. سهار له لمانځه نه وروسته محمد بن قاسم له هغه نه د رخصت په وخت وویل: زموږ تر روانېدو پورې 5 ورځې نورې هم لګېږي. په دې موده کې به زه ستا د علم او فضیلت نه ګټه د ځان نیکمرغي بولم، خو د ورځې به زه د نویو سپاهیانو په پوځي روزنه بوخت یم. که تاسو ته تکلیف نه وي، نو د شپې په کوم وخت کې به زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم. عمر بن عبدالعزیز ځواب ورکړ: ته چې څه وخت غواړې ما ته راتلی شي. په ځانګړي ډول به د نن په څېر هره شپه په همدې مهال زه هم دلته یم. 18 ورځې وروسته زه هم مدینې منورې ته ځم. محمد بن قاسم چې د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نه رخصت شو، له جماعت نه ووت. د ځوانانو یوه ډله یې وړاندې وروسته ملګرې وه. د دروازې زینو نه چې ورسېده ویې ویل: تاسو میدان ته ولاړ شئ، زه هم له لږ ځنډ وروسته در رسېږم.
د محمد بن قاسم د اوسېدو کوټې په مخ کې 2 سپاهیان آسونه تر جرم نیولي ولاړو. محمد او زبیر په آسونو پښې واړولې او د ښار له لویدیځې دروازې نه ووتل. د شنو باغونو په منځ کې ولاړل، د یوې ویالې په غاړه ودرېدل، له آسونو راښکته شول او په اوبو کې ځانونه وغورځول. په رڼو او پاکو اوبو کې له ښې شېبې لامبو وروسته جامې بدلې کړې او تر څو شېبو پورې په مخ کې د غرونو او باغونو په زړه وړونکې منظره سترګې میخ شوې. محمد بن قاسم چې خپل ملګری د خیالونو په سمندر کې ډوب ولید، ویل سبا ته به وختي دلته راځو، اوس باید ولاړ شو، خلک به زموږ په انتظار وي. زبیر ټکان وخوړ. محمد بن قاسم ته یې وکتل او ویل تاسو ویل؟ محمد ویل ناوخته کېږي ځه چې ځو. زبیر ویل درځه. دواړو بیا په آسونو پښې واړولې. محمد بن قاسم وپوښتل ته اوس په څه خیالونو کې ډوب وې؟ زبیر په غمجنه لهجه ځواب ورکړ ما په تصویر کې د سرانډیب چمنونه او ښکلي ځنګلونه لیدل. محمد ویل زموږ منزل خو د سند دښتې ته دی. زبیر ویل هغه زه هر وخت وینم، خو کله کله د سرانډیب ښکلي او شنه چمنونه او ځنګلونه هم را یاد شي. محمد بن قاسم ویل پرون تا په خوب کې ناهید نارې وهلې، ما هغه وخت دې یادول لازم ونه بلل. اوس که بده نه منې راته ووایه چې تا په خوب کې څه ولیدل. د زبیر په شونډو یوه غمجنه مسکا وځلېده او ویل ما په خوب کې لیدل چې د بل څو تنه سپاهیان رانه چاپېر وي، تورې یې رایستلې وي، څو تنه نور ناهید نیولې وي او د زندان په لور یې کش کوي. زه ورمنډه کړم او د هغې د خلاصولو هڅه وکړم. محمد بن قاسم وویل زما په خیال د ناهید یادونه ستا په دماغ او زړه زر اثر کوي. زبیر وویل زه له دې انکار نه کوم، په کومو حالاتو کې چې موږ یو له بل سره ولیدل او سره جدا شو، په داسې حالات کې به هیڅوک هم د هغې زړورې نجلۍ ته په زړه ورکولو کې د ځای نه انکار ورنه کړي. یوه هوسۍ په منډه د دوی ترمنځ تېره شوه. محمد بن قاسم نیزه تیاره کړه او ویل د هغې وروستۍ پښې ټپې وې، کوم دوکهباز کار یې په غشي ویشتلی، راځه چې ورپسې ورشو. زبیر او محمد په هوسۍ پسې آسونه وځغلول. زخمي هوسۍ ډېره وړاندې نه وتللې چې ورسېدل او بیا محمد بن قاسم د نیزې په ګوزار هغه ولوېده. زبیر له آس نه پلی شو، هغه یې حلاله کړه او له وروستي ورانه نه یې غشی وکېښ او ویل که موږ نه وی لیدلی نو د کوم بوټي په بیخ کې به یې په زحمت ساه ورکړې وه. څو سپاره د ونو له منځه راښکاره شول. محمد بن قاسم چې ورته وکتل او ویل اوهو دا خو زموږ پخواني دوستان دي. سلیمان نږدې ورغی، د آس جلبې کش کړ او ویل دا زموږ کار دی. محمد بن قاسم ورته ویل تاسو یې در سره وړی شئ، موږ یوازې د یو سخت ځانکدن نه وژغورله. پښې یې ټپې وې. موږ ویل ښایي د کوم بوټي په بیخ کې به ساه ورکړي. سالي وویل ته دروغ وایې، لوېدلې هوسۍ مو حلاله کړې. محمد بن قاسم ځواب ورکړ دا سمه ده چې هوسۍ لوېدلې وه، خو زما د نیزې په ګوزار او تاسو د خپل غشي په نښه د هغې پښه لیدلی شئ. صالح په غوسه شو او توره یې وښکله، خو د سلیمان په زور هغه ته وکتل. دا د دوی دواړو کمال لیدلی او د خپل غشي ویشتلو په باب چې دی څه دعوه کوله هغه هم درته نن څرګند شو. دا یې وویل. بیا یې محمد بن قاسم ته مخ واړه وویل دا زما دوست چې څومره احساساتي دی هومره بیا عقل هم دی، که ستاسو ضرورت وي نو دا هوسۍ در سره یوسئ. محمد بن قاسم ځواب ورکړ نه ډېره مننه، که زموږ په کار وي په خپل ښکار کولی شو. دا یې وویل او وروسته یې د آسونو جلب راتاو کړ او حرکت یې وکړ.